د پکتیکا ولایت مسؤلین وایي چې د دې ولایت د اوسیدونکو ستونزو ته په وخت رسیدنه کړې او د ښې حکومتولۍ په پار یې له ملکي ادارو د لیدنو پروسه پیل کړې تر څو د خلکو کارونه په خپل وخت او پرته له ځنډه خلاص شي. د پکتیکا مرستیال والي مولوي محب الله حماس د ورځې ډیری برخه له خلکو او مسؤلینو سره په ناستو تیروي. د هغوی ستونزې اوري او ورته حل لارې لټوي، خو دلته د خلکو اړتیاوې زیاتې، امکانات کم دي، ځکه تر ډیره د خلکو ټولې ستونزې نه واریږي. دلته د مرستیال والي کارځای ته د ورځې سلګونه قومي مشران، حکومتي مسؤلین د خپلو کارونو د ترسره کولو په موخه راځي. د دفتر شاوخوا څوکۍ له خلکو ډکې وي او د خپلې سیمې ستونزې وړاندې کوي. په یادو خلکو کې د پکتیکا د یوې محرومې ولسوالۍ قومي مشران د لومړي ځل لپاره د خپلو حقونو د غوښتلو په موخه مرکز خرنې ته راغلي. هغوی وایي چې ډیله خوشامند ولسوالۍ په تیره اداره کې په بشپړ ډول له پامه غورځول شوې وه. یاد مشران وایي چې د افغانستان اسلامي امارت په راتلو زیات خوشحاله دي. خلک په ډاډه زړه له یو ځای څخه بل ځای ته سفر کولی شي. د لارو په اوږدو کې هیڅ ډول ویره نه لري او نه هم د تیر په څیر د جنگ جګړو خبرونه اوري، ځکه دوی اوس په بشپړ ډول د اوسني نظام ملاتړ کوي. خلک وایي ډیله ولسوالۍ کې د وروستیو کلونو وچکالیو له امله د پاکو اوبو څاګانې وچې شوې دي. د ولسوالۍ خلک یې په روغتیایي او ښوونیزو خدماتو ته په سم ډول لاسرسی نه لري. ولسوالۍ ته غځېدلې لویې لارې خامه او تګ ورباندې ستونزمن دی، نو ځکه د مسؤلین دې ولسوالۍ ته بشپړه پاملرنه وکړي. د یادې ولسوالۍ خلک د مرستو غوښتنه کوي او وایي چې خلک په سخت بد اقتصادي وضعیت کې ژوند تیروي. دا اوبه یې ترویج دي، بیا د ډېرې وعدې را سره وکړي والي صاحب. دا د وشي خدای وعده را سره وکړه چې قسم یې را سره وکړي چې د ځانه 2 بوره به زه تاسو ته وهم، حساب یې ورته وکړو 10 لکه روپۍ جوړېږي. دا د ترومې اوبه ومنې چې خوږې اوبه پیدا کړو، دا به زه له ځانه کوم. بیا نو عارضې مو وکړې، پیشنهادونه مو هغه هم د ریاستو ته ورکړې، ټول یې هغه کړې، ښه یې ونه ویني. هغه کې خو نو په ده کې هم کسور نه وشي، ښه یې ونه. له موږ سره ده دا وعدې وکړې، بیا موږ لاړو. بیا اوس بیا دا ته راغلې یاتي اوس خو نو هغه والي صاحب خو ولاړ، خو د وعدې سمې وې دی ولاړ. دا نوی والي صاحب چې راغلی د موږ به ورسو، خپل مشکل به ورسره شریک کړو چې یقین هم ومنه چې دا خلک اوس دغه هلته رسېدلي دي چې دی خلک په موږ کې شته چې د مښان یې شته، د سار یې نشته. بله ورځ دوی اوس دې غنم کوي، خو 900 باندې پورګني سل منه غنم یې وکړو 95,000 روپۍ جوړې شي، چې پور هم اوس درېدلی دی، پور هم خلک نه ورکوي. د کډو د پاکستان دا حالات دا لارې بندې دي، دا خلک به چیرې وطن لا بتلو، څوک اوس هم د کورونو پرې ایښي دي، ښځې پرې ایښي دي، دوی تللي دي. هغه اوس په دغه حالات کې دي چې یتیمونه پرې وشي، خدای څه وکړي، خو زموږ په وس نه ورسېږي، نه یو کور ده نه 2 کوره. ډېر تکلیف خو اوس ډېر دي، داسې خو د مور دا لارې دي د تګ والې نه دي. ټوټل تقریبا څو کوره به وي چې ډېر غریبان دي، هغه اشد ضرورت څه لري؟ یاره والي صاحب په 100 کې که 15 کوره شی لرم، دوکاندار دا یو موټروان، خو دا موږ ټول دا د وچکلي له لاسه وینې دی ختم شو. کله ډېرې سایه دومره سایه ده والي صاحب، 15 ولسوالۍ موږ ته سرحدونه رالګېدلي دي. دا د ډېرې د ولسوالۍ که سروې وشي او حیاتي وشي وچې د 3 ولسوالیو په سر د دوره متکایه ده، ډېره غټه سایه ده، همکاري نه ده ورسره شوې. نو دوی اوس فلحاله دا وچکالي هم ده او په دې باندې هم دي چې مثلا دغه ځایو ته نورو ولایاتو ته خلک شیان ورکوي. دوی خبرېږي د موږ د ولسوالۍ خلک چې داسې خلک مؤسسات یې هلته کومکونه کوي، شیان کوي، نو بیا په موږ پسې ولاړ وي چې تاسو دا کوشش وکوئ چې موږ د ولسوالۍ دپاره هم دا رقم شیان راکړي او مستحقه هم ده. انشاءالله تعالی داسې نه ده چې دا یو تبلیغات خبره ده چې څوک یې صحنه وویني، انشاءالله تعالی هغه خلک په خپله باندې د دې کوشش وکوي، ځکه چې دا د غریبو خلکو دپاره مؤسسات دي، نو غریبه چې دي هغه دوی دي. نو موږ دغه خواهش لرو، په ډېر وخت راغلي یو او مایوسه هم یو، ولا یوه اندازه په دې باندې دا ډېر ورسې راسې
او دغه یې بس او دغه باندې موږ هم خپېږو چې فلحال خو د حالت اضطراري حالات سره خاص لارې بندې دي خو به هر حال چې د چا قدرت وي هغه د له موږ سره مکمله همکاري وکوي ولس هم ډېر غریب ده ډېر بیچاره ده ډېر بې زیرمې ده یقینا ډېر بې زیرمې ده دلته تر ډیره بریده دا خبره نشته چې څوک له والي مرستیال والي او یا هم نورو چارواکو سره کتلای شي او څوک نه هر څوک په آزادانه ډول خپلې غوښتنې او ستونزې تر ولایتي ادارې پورې راسولی شي کله چې دې ځای ته خلک راځي د پکتیکا مرستیال والي د قومي مشرانو د احترام او قدر په موخه له خپل ځایه پورته کیږي او له هغوی سره ستړي مشي و هرکلی کوي مولوي محب الله حماس د ولایتي ادارې په استازیتوب راغلیو کسانو ته وویل چې په 100 کلنه جهادي مبارزه کې د دې هیواد د ټولو وګړو موږ سره اوږه په اوږه همکاري وکړه اوس وخت رسېدلی چې موږ د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړو او د خپل توان په اندازه به ستونزې یو پر بل پسې هوارې کړو نوموړي وویل چې د پکتیکا والي او دوی په ګډه له خیریه مؤسساتو سره په تماس کې دي تر څو دې ولایت ته زیاتې مرستې راجلب کړي او د خپلو خلکو لاسنیوی وکړي څومره قربانۍ دی ولس ورکړي تکلیفونه او زحمتونه او کړاوونه یې تیر کړي دي دا موږ ته روښانه معلومه ده تر لمر نه هم روښانه ده هر چا ته معلوم چې د موږ وطن باندې د موږ ولس باندې څومره غربت تیر شوی دی یا څومره بد حالات راغلي دي راغلي هم دغه میز ته یا دلته چې راغلي دې په خاطر راغلي چې د ولس خدمت وکړو الله دې موږ توفیق راکړي او موږ کوشش کوو چې د تاسې که شپه یې که ورځ وي په دې هڅه کې به یې پوه شولې چې د خپل ولس دپاره او د خپل ملت دپاره کوشش وکړو چې د بهرنۍ مؤسسات دا راجلب کړو دلته انشاءالله موږ له ډېرو مؤسساتو سره خبرې کړې دي که داسې درته وایم تاسې به انشاءالله راخبر نه یاستئ خو په هر قدم کې چې موږ ته مؤسسه راغلې ده دغه د یوې مؤسسې نماینده ده دوی نه پوښتنه کولی شي اول ځل کې موږ دوی ته د ډلي ولسوالۍ او ترویې او خوشامن او وړممی وازې خوا دغه ولسوالۍ جانخیل دا مو ورته په نښه کړي دي چې په دغو ولسوالیو کې څه مشکلات دي خو د مؤسساتو مخکینی چې دوی کوم پلان یا پروګرام و خاص کر د دې مؤسسې لخوا چې هغه یا په ګیانه کې و یا په اومنه کې و چاربران او ګومل په دغه سیمه کې و نو الحمدلله هغه خلک هم مسکینان او غریبان دي هغو ته هغه د مرستې ورسېدلې کوشش کوو چې دا مرستې تاسو ته هم راجلب کړو د صحت په باره کې هم خبره کړې ده انشاءالله موږ سره د سویډن مؤسسې او د یونما او د یونسیف مؤسسې چې دا څو ورځې وړاندې راغلي موږ سره دلته مجلس وکړو نو هغو ته مو ویل چې د تعلیم بخش خاص کر دغه ولسوالۍ چې ډیله ده او ترویې او وړمو دغه ولسوالۍ دا ډېر پاته ولسوالۍ دي دغو ته چې څومره زر کېږي څومره عاجل کېږي چې پاملرنه وشي نو کوشش هم روان ده هڅه هم روانه ده کوو انشاءالله العظیم او دا اوسنی چې کوم اضطراري حالت دی یا کوم اوسنی د تاسې مشکل ده اقتصادي مشکل هم ده انشاءالله هغه د مؤسسې ورور چې نماینده ده د خپلې مؤسسې نمایندګي کوي هغه هم راوغوښتي دي دپاره او د ضد حوادث ریاست رئیس صاحب دا هم راوغوښتې ده نو کوشش کوو چې څومره د وزارت لخوا نه یا له بل طرف نه یا له بله طریق نه کومک کېږي هغه به هم کوو درسره خو دغه د مؤسساتو نماینده چې ده دی هم راوغوښتې ده د خپلې مؤسسې په هغه باندې چې کوشش وکړي څومره عاجل دی خپل ریپورټ تیار کړي او مکمل او هغه ته یې ورکړي موږ درسره همکار انشاءالله دی هم موږ سره همکاري کوي هغه د ورځې یوه برخه د خپلو ادارو د ارزیابي او کتنې لپاره ځانګړې کړي د خپلو مدیرانو مامورینو ورځنۍ کړنې تعقیب کوي د هغوی حاضري ګوري او خپل همکاران خپلو دندو ته نور هم تشویق کوي په دې ناسته کې د یوې خیریه مؤسسې استازی هم وایي چې دوی نږدې 100,000 کسانو سره د مرستو هوډ کړی او یو په بل پسې به ورباندې کار وکړي مخکې زه د ډبلیو پي کارمند چې ډبلیو پي د دغو دریو ولایتو مسؤلیت په غاړه لري بریالی حکیمي د معاون صاحب ته راغله د معاون صاحب سره هم دا خبر شریکه کړه موږ تقریبا اوس مهال په 7 ولسوالیو کې 10,300 فامیلو ته مرسته کړو د ډبلیو پي مرسته ده د موږ واردي موسسه چې ده دا یې تطبیق کننده ده تطبیقوي موږ یې ویشو بیا هم د معاون صاحب سره هم دا وعده وکړله چې خپله د ډبلیو پي وال دا وعده ورسره وکړه چې څنګه موږ دا پروګرام خلاصېږي نو انشاءالله په آینده کې به دغه لرې پرتې ولسوالۍ موږ هغه کوو
کور کوو بیا موږ به ځای ته لاسرسی کړو او رسیدګي وکړو چې څه پورې د مشکلات حل شي. خو اوس چې ما په نظر باندې دلته معاون صاحب ته دا خبره وکړله چې موږ د ولسوالۍ د خاطر باندې انتخاب نه کړی دغه لرې چې ژمی دی لاره بندېږي یا مثلا د دوی سهم به 3 میاشتې پروګرام وي 4 میاشتې پروګرام وي ورته ونه رسېږي. WP داسې یو سیستم دی چې کله مواد ورته ونه رسېږي په وخت باندې بیا یې هغه کوي، بیا په وخت چې تېر شي بیا بل ورته نه ورته لېږي، مثلا 1 میاشت وروسته بیا وخت تېر شو بیا درته ولېږي، بیا یې لېږي نه چې وخت یې تېر شو وخت لاړله او تاسو بیا چانس تللی. نو WP تصمیم لري چې په ټول افغانستان کې هغه وکړو مرستې وکړو. موږ هم هدف دا دی چې مثلا تاسو ته لاسرسی وکړو. اوس مهال موږ د تقریبا په وازه خوا کې موږ یو پروګرام لرو هغه چې دی د کوچیانو په برخه کې دی، په وازه خوا کې دی، په ګومل کې دی، په دغو ولسوالیو کې موږ د کوچیانو په برخه کې هم هغه کړي. ځکه د کوچیانو امیر ما ته څو ځله راغلل او مثلا هغه د ټولنې غوښتنې او عایده چې کوم مکتوب هغه یې د ما سره شریک کړم. د مرکز ښرنې یو بل اوسیدونکي قاري کبیر په دې اړه وویل چې د افغانستان اسلامي امارت په راتلو تر ټولو لوی خوښي امنیت ده، ځکه د امارت په راتلو د جنازو ویرونو او بدبختیو ټغر ټول شوی دی. هغه وویل دا چې په هیواد کې د بدلون پر مهال ډیری کسانو دندې پرېښودې، ځینې ادارې غیر فعاله شوې، خو افغانستان اسلامي امارت په ټول توان سره د خلکو د ستونزې د هواري په موخه شپه او ورځ په ځان یې وکړه او تر ډیره یې د خلکو ستونزو ته رسیدګي کړې چې له کړنو یې خلک خوشحاله دي. نوموړي د پکتیکا له والي مولوي عبدالله مختار څخه مننه وکړه چې د ولس د خپلولو او خوشحال ساتلو په موخه یې بېلابېلو ولسوالیو او عامه ځایونو ته سفرونه پیل کړي دي او خلکو ته یې خپله غېږه خلاصه کړې چې د ښې حکومتولۍ یو اصل هم د خلکو ستونزې نیغ په نیغ اورېدل دي. د الله پاک حمد او ثنا ده له کومې وخت نه چې امارت راغلی ده او فتح راغلی ده، له هغه نه تر دې وخته پورې به تقریبا 3 میاشتې پوره کېږي. تر ټولو نه د ولس لپاره غټه د خوشحالي خبره دا ده هره ورځ به موږ د جنازې، هره ورځ به موږ د مرګونو، هره ورځ به موږ د یوې امنیتي خرابې پیښې شاهدان اوسېدلو، هره ورځ په افغانستان کې مندې بورېدلې، هره ورځ په افغانستان کې یتیمان پاتې کېدل. لله الحمد دغه ټول مسایل له دغه راتګ سره ختم شوي دي. یوه خو بنیادي خبره دا ده د الله پاک لوی نعمت ده او د دغه نعمت شکرانه باید افغانان ادا کړي. دویمه خبره دا چې په دلته په پکتیکا ولایت کې په اصطلاح باندې د خلکو ستونزې او مشکلات دي دا تر کومه حده پورې حل کیږي. نو په دې بنیاد باندې باید موږ دومره خبره وکړو. له یوې خوا خو اداره نه وي، د دې کې شک نشته. له بلې خوا چې څومره مسلکي کسانو ته او ضرورت ته او اړتیا ده شاید هغه کسان هم دومره پوره نه وي، خو د دې باوجود هم انشاءالله تر خپله اوسه پورې دغه چارواکي کوښښ کوي چې ستونزې حل شي. او یوه غوښتنه چې د موږ له چارواکو نه ده، د جناب والي صاحب نه خصوصا چې نوی والي صاحب راغلی ده، له دې نه موږ په دې باندې سخته ډېر راضي یو چې په اول راتګ سره د پکتیکا جامع مسجد ته راغی او له خلکو سره یې خبرې وکړې او خلکو ته ډاډ او اطمینان ورکړو. په دې وخت کې یقینا امارت سره هغه امکانات نشته کوم چې تېرې ادارې سره وو، پروژې نه لري په اصطلاح باندې خلکو ته خدمات چې هغه څومره ضرور دي دا پیله نه لري. له دې سره په اصطلاح باندې د انکشافي موضوعات د پیله لپاره د ټوله دنیا تاسو ته معلومه ده چې دنیا بندیزونه لګولي. یو شی چې د موږ امارت یا په اصطلاح د حکومت چارواکي لري هغه خپله مینه او محبت د خلکو ته ورکړي. خلک د ځان ملګري کړي دوی د خلکو، او په دې کې شک نشته چې که دا ولس او دا خلک ملګري سوي نه وای د ټولې دنیا طاقت ته په یوازې سره چا ماته نه سو ورکولی. دا ولسونه اوس له د امارت سره ملګري سو او امارت اوس د ولس باندې یې لاس کېښو. د دوی په ګډه همکاري سره الله پاک دغه د دنیا نظامونو ته هم شکست ورکړی. په دغه بنا باندې د موږ اوس غوښتنه دا ده چې بیا هم د امارت ټول چارواکي د ولسونو په سر باندې لاس تیر کړي او ولسونه ځان ته راخپل کړي تر څو پرې خدا ناخواسته بل څوک په لاس کې راچ وانخلي. نو د والي صاحب یوه ځانګړنه دا وه چې د نوي والي صاحب ولس ته یې د ما تر مخ داسې خبره وکړه چې د تاسې به لاس یو د ما به ګریوالي له ما نه د ما تر عسکره پورې که هر څوک کږېدلو تاسې بیا راسره سیخویه. نو غوښتنه مو دا ده چې څومره ښه دي دومره نور هم ښه سي. او کله کله یقینا د موږ سپین ږیري او مشران په څه وخت ناوخته دغه یو ستونزه یادوي چې کله دوی کله مقام ته راځي په هغه وخت کې په اصطلاح باندې هغه مناسب وخت دوی ته نه ورکول کېږي. نو د دې لپاره هم د موږ له مشرانو نه د جناب نوي والي صاحب نه له ټولې ادارې نه غوښتنه دا ده
چې هغه هر چاته په خپل انداز باندې ونډه ورکړي او د هغو ستونزو ته په خپل وخت باندې رسیدګي وکړي. نور انشاءالله دا ولس له د امارت سره سل په سله کې ولاړ ده، هیڅ دشمن د دغو ترمنځ فاصله نشي راوستلی. او یوه غوښتنه به مو بله دا له جناب والي صاحب سره، چونکې دا د قرآن صریحي امر ده ان تؤدوا الامانات الى اهلها، تر ټولو نه غټ امانت چې ده هغه وظیفه او دنده ده. نو دغه باید اهل خلکو ته چې هغه څوک امین خلګي، کارګر خلګي او په دې ولس باندې ستړي ستونزې تېرې کړي او امارت کې هم قرباني ورکړي، نو اهل خلک چې رامنځته سي نوره به انشاءالله دلته کومه ستونزه داسې ښکاره موجوده نه ده. تاسې خپله تر موږ په دې شیانو بلد یاستئ، خاصتا کوم عدلي او قضایي ارګانونه چې دي، تاسې هلته لاړ سئ، د ولس یوه تجمع جوړه ده. معنا دا د مخکې ولس مراجعه نه کوله، ځکه د 1 روپۍ به دا 10 روپۍ به مصرف راتو. اوس بېلو کومه مصرفه، بېلو کومې واسطې، بېلو کومه تکلیفه د ولس د وګړي د کمزوري د زورور د هر چا غږ ته رسېدګي کېږي. نو ما درته ویل یوه ستونزه هغه موږ هم باید ورسره ومنو، هغه دا ده چې ور له وره په اصطلاح باندې دومره کسان چې دا ټولو اړتیاوو ته په وخت باندې رسېدګي وکړي، دا به تر اوسه پورې لا رافره سوي نه دي. بهرحال تر خپله اوسه پورې یعنې تقریبا که موږ ووایو چې 90% دغه کارونه بې واسطې سوي دي، او دا معنا چې په اصطلاح باندې بیلو کومې اداري فساد ترسره کیږي. مرستیال والي د خپل کاري او ستړي ورځې په پای کې د مرکز کرنې ملکي روغتون ته ځي. هلته له ناروغانو، ناروغ لرونکو د ملکي روغتون له ډاکټرانو سره ګوري او د هغوی له ستونزو ځان خبروي. الحاج مولوي محب الله حماس د ملکي روغتون د ناروغانو په ټولو واټونو وګرځېدل. ناروغانو سره یې نغدي مرسته وکړه او ډاکټران یې وهڅول تر څو د ناروغانو په ښه شان درملنه وکړي او هغه ستونزې چې د ملکي روغتون کارکوونکي ورسره لاس او ګریوان دي دوی د حل ژمنه ورکړه. پکتیکا ولایت د عامې روغتیا عمومي شفاخانې ده، لویې شفاخانې ده. ولله الحمد دلته د دې وجه باندې رالو چې موږ د ولس غم وخورو، د مریضانو حال وپوښتو چې هغو څه مشکلات یا کومې ستونزې شته او که نه شته. خو چې راغلو تر ډېره حده پورې الحمدلله په دې باندې ډېر خوشحاله شوم او خوشبینه یم له ډاکټر صاحبانو نه او رئیس صاحب نه، شفاخانې له رئیس صاحب نه چې الحمدلله دوی ښه خدمت کړی ده او خپل وخت یې ټول ورته مصرف کړی ده او کوشش یې دا کړی ده چې هغه مریضانو علاج او تداوي دا یې کړې ده. او نور داسې له عامو خلکو سره مجلسونه وکړو چې دلته مریضان ول بهر شفاخانې نه هغوی سره مجلس وکړو. هغو الحمدلله ډېر ښه فلحاله د موږ له دغه هغه نه کارمندانو نه او د موږ له دغه ادارې نه ډېر خوشبینه ول او ډېر زیاته خوشحالي څرګندوله. داسې دلته رالو یو لږ مشکلات خو شته د شفاخانې مربوط، لکه بعضې اکسیرو ماشینونه دي، سټکسین اکسیري ماشین ده او داسې د امایره اکسیري ماشین ده او داسې د سترګو د غوږونو کوم اسباب او آلات وسایل دي، هغه مشکلات خو دلته شته، ستونزې لري. او بعضې داسې اطاقونه کې یخني دغه مشکلات هم شته او د جنریټر مشکل دی راته وویل. نو کوشش کوو انشاءالله چې هغه د دوی دغه مشکلات موږ راواخیستل له ځانه سره به وړو او بیا به انشاءالله خپلو مشرانو ته او وزارتو ته به ځو انشاءالله د دغه ولس د پکتیکا د خلکو د ولس د دې شفاخانې مشکلات چې کوم دي هغه به له ځانه سره وړو ورته حل کوو انشاءالله. د مرکز کرنې ملکي روغتون رئیس هم وایي چې د ولایتي ادارې په همکارۍ د دې روغتون چارې روانې ساتلې دي او دوی نور هم خپلو کړنو ته تشویق کیږي چې مشران یې کارونه وڅاري. بسم الله الرحمن الرحیم. اول ستاسو نه مننه چې دلته راغلی او بیا واقعا د والي صاحب د معاون نه ډېره زیاته مننه چې زموږ شفاخانې ته راغی. زموږ شفاخانې ټول شعبات یې وکتل او دې سره په څنګ کې ټول پرسونل تشویق تر څو پورې چې صحي خدمات لا پسې ښه شي. نو انشاءالله تعهد لري او د شفاخانې ادارې ټیم هم تعهد لري چې د پخوا څخه صحي خدمات لا پسې ښه کړي او د پکتیکا غریب ولس ته ښه خدمات عرضه کړي. ډاکټر صاحب برق نه لرو، برق لرو فی الحال، خو زمونږ 2 جنریټرې وي غټې، هغه یو جنریټر سوځېدلی ده، یو جنریټر پاتې ده. هدف زمونږ صرف دا و د مرستیال سره والي صاحب سره مونږ چې دا خبره شریکه کړه، نو اصلي هدف دا و چې مونږ یو جنریټر ته ضرورت لرو تر څو پورې چې هغه مونږ سره کومک وکړي او 24 ساعته په شفاخانه کې برق فعال وي او مریض ته ښه خدمات عرضه شي.
د یادونې وړ دی چې دا لومړی ځل دی چې په هیواد کې د خلکو ستونزې په ځانګړي ډول حقوقي دعوی پرته له خنډ او ځنډ څخه حل کیږي. دا د پکتیکا ولایت د مرکز ښرنې اړوند هغه دولتي ادارې دي چې په دې ولایت کې ډیری مامورین خپلې ورځنۍ دندې پر مخ وړي. پکتیکا کې له تحول سره سم د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره په ډیری ادارو کې کارونه په ټپه ودرېدل. ولې د افغانستان اسلامي امارت په راتلو دلته ټولې ادارې فعاله سوې، مامورین خپلو دندو ته راوغوښتل سو او ورځنۍ چارې په سم ډول پر مخ روانې دي. لا هم د پکتیکا مرستیال والی ښاغلی مولوي صاحب محیب الله حماس، د پکتیکا والی محترم مولوي صاحب عبدالله مختار او د دې ولایت ټول اړوند مسؤلین د ورځنیو کارونو د پرمختګ لپاره له ټولو ادارو څخه وخت په وخت لیدنه او ارزیابي کوي تر څو ورځنۍ چارې په منظم ډول مخته ولاړې شي، د خلکو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ نه شي. مسؤلین وایي چې دوی شپه او ورځ دې ته یې وکړي تر څو د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. هغه وخت ښه حکومتولۍ رامنځته کیږي کله چې د ولس ستونزې په خپل وخت حل شي. رحیم خان خوشحال، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون، پکتیکا.